أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آیت نمبر 26 رکوع نمبر 3 إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. عزتمندو په دغو آیتونو کې الله رب العزت یو مثال ذکر کوي. عزتمندو کافرانو به لورو کافرانو ته ویلو خپل مانځو کې به کله رجام شولو به یو بل ته دا خبره کوله چې دا قرآن دوره د لوی ذات طرف نه که نازل وي، دا قرآن لوی قرآن ده او عظیم ذات طرف نه، یعنی دی الله طرف نه را نازل وي، نو بیا ده کې واړه واړه مثالونه ویلې ورکوي. که چېرته دا قرآن لوی وه نو په دې کې واړه واړه مثالونه ذکر کول بیا نه و پکار. کله د میوسي مثال ذکر کوي الله رب العزت، کله د مچ مثال ذکر کوي، کله د باران مثال ذکر کوي. مختلف مثالونه الله رب العزت قرآن کې ذکر کوي. نو الله رب العزت ورته فرمایي چې مثال سره خبرې کې وضاحت پیدا کیږي، مثال سره خبره په سمجھ کې رسي. چې کله خبره په سمجھ کې رسي نو کله مثال سره خبره په ذهن کې رسي، بیا د مثال ذکر کولو په قرآن کې څه حرج نشته، هیڅ نقصان ورسره نه رسي. ځکه چې مثال ذکر کولو سره د خلکو په ذهن کې خبره اسانه سره پریوځي. نو کله مثال باندې خلک پیږي، خبرې وضاحت ورسره کیږي، نو بیا مثال ذکر کولو کې څه نقصان خو نشته. نو الله رب العزت کفارو ته یو مثال ذکر کوي. ان الله یقینا الله رب العزت لا یستحیی حیا نه کوي ان د دې خبرې نه ان یضرب څه بیان کی مثلا یو مثال ما بعوضة دیوی میوسی میوسی مثال الله رب العزت قرآن کې ذکر کړل. فما فوقها یا دینا پوس، دینا پوس څه مطلب؟ دا مطلب فوقها نه مراد یعنی میوسی نه پوس مثال الله ذکر کوي شي، یعنی د میوسی وزر، میوسی وزر مثال الله رب العزت قرآن کې ذکر کوي. فاما الذين بس هغه خلق آمنو چې ایمان راوړه ده، فیعلمون بس پوهیږي انه چې دا مثال الحق په حق ده من ربهم د رب له طرفنا. مسلمانون خلق دا خبره کوي چې د الله رب العزت کوم مثال ذکر کړه ده د میوسی ولا د الله رب العزت طرفنا د حق ولا مثال ده، په دې خبره باندې پیږي. واما الذين هرڅ هغه خلق ته کفروا چې کفرون دي، فیقولون هغه بس دا خبره کوي، فیقولون بس یی ماذا اراد الله چې اراده دی الله رب العزت بهذا مثلا په بیان د دې مثال سره. یعنی الله رب العزت څخه کله میوسی مثال ذکر کو نو میوسی مثال ذکر کول سره دی الله څه مراد. ګوره مسلمانانو دا خبره وکړه، مسلمانانو تسلیم کړه د الله رب العزت طرف نه حق مثال ده، ها کافر ورکه خبره وکړه چې الله په دې کې څه مراد ده، یا الله څه اراده ده په دې میوسی ذکر کول سره. اوس الله فرمایي یضل به کثیرا، گمراه شوی دی به په دې مثال سره کثیرا ډیر، ويهدي به كثيرا او هدایت ملاو شوه د به په دې مثال سره کثیرا ډیر. یعنی په دې کدا مثال چو منلو هغه په هدایت باندې دي، او که چو انکار وکړو کفر وکړو هغه گمراه دي.
یعنی منافقین او کفار گمراه شو، یضل گمراه شو به په دې مثال سره کثیرا ډیر، ويهدي په هدایت باندې راغلو به په دې مثال سره کثیرا ډیر. وما يضل ندی گمراه به په دې مثال سره الا الفاسقین مگر فاسقین خلق. فاسق خلق گمراه خلق الله رب العزت په دې مثال سره بربود کو. لکه غو ویلو د الله رب العزت میوسی ته ذکر کولو ته یا الله څه اراده ده چې الله میوسه ورکه ذکر کو. بعض ځایونو کې الله مج ذکر کوي ناغو به دا غلط خبرې کول. الذين دا فاسق هغه خلق دي ينقضون سماتوي عهد الله وعداد الله من بعد ميثاقه ورسته دي مضبوط ولنا الله ونوال وعده وقسته مضبوطه وعده بیا منافقینو هغه وعده موتکه. مفسرینو دی وعده مختلف مفهوم بیانوي. لکه الله رب العزت نبیونو په ذریعه سره هر نبی قوم ته رغله ده، قوم ته ویلي دي چې قومه تاسو د الله اوامر ومنئ او د الله نواهیونه ځان وساتئ. کوم حکمونه الله کړي دي هغه کوئ، کوم نه منع کړي ده هغه مه کوئ. یوه دا وعده ده. بله وعده چې الله رب العزت اهل کتابونه په تورات کې اخیستې وه، زه به نبی آخر الزمان نه بعده یعنی کله زه آخر زمانې ته آخري پیغمبر واستوم تاسو بیا هغه تصدیق کوئ او هغه نبوت باندې به تاسو ایمان راوړئ. او بله د ذکر عهد نه مراد دا ده چې آدم علیه السلام کله میلیې مبارکې نه بچي راووتلو نو ټولو نه الله رب العزت وعده واخیستله. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. او د ذکر څه وعده موتکه دا نقص د عهد نه څه مراد څه وعده متیږي. دې دا مطلب ده چې د وعدې پروا نه کوي. یعنې چې سره ته وعده وکړه د وعدې پروا نه کوي. ګوره یو عهد ده، یو وعده ده، یو معاهده ده. وعده د یو طرف نه وي، یعنې یو سره بل ته وایي چې مو د سره وعده ده بل خاموش شي. معاهده دواړو طرف نه وي، چې بله ورته وایي چې مو د سره وعده ده، دوه ورته وایي چې مو د سره وعده ده. الذین فاسق هغه خلق دي ينقضون چې ماتوي عهد الله وعداد الله من بعد ميثاقه ورسته د مضبوطولي د وعدینا، یعنی منافقین او کفار په وعده متولي. ويقطعون او پرګدوي دوی ما هغه څه امر الله چې حکم کړی د الله به په دې سره ان یوسول څه پیوس شي. یعنی الله رب العزت څوره حکمونه انسان ته کړي دي لپاره چې دا یو شي، دي لپاره په زړونو کې جوړ پیدا وشي. ويفسدون في الارض دوی فساد کول فی الارض په ځمکه کې. اولئک دا منافقین دا کفار هم الخاسرون دا په نقصان کې دي، دا په خسارې کې دي. ظاهره خبره ده چې کوم خلک د الله نه فرمانی کوي ابو نقصان مندي، د الله نه فرمانی کوي نه الله ته نقصان رسوي شي، نه پیغمبرانو ته رسوي شي، نه داعیانو ته رسوي شي. نقصان د تو خپل ځان ته ده. کیف تکفرون سرنګ کفر کوي بالله په الله باندې. وکنتم امواتا حال دا چې تاسو وې مړي فاحیاکم بیا به ژوند کېږي. ثم یمیتکم بیا به تاسو مړیږئ. ثم یحییکم بیا به ژوند کېږي. ثم الیه ترجعون بیا به الله طرف ته رجوع کوي. امام عزتمندو په دې آیات کې الله رب العزت dva مرګونه ذکر کو، دوی زندګي ذکر کړي. اول مرګ نه مراد کنتم امواتا تاسو مړي وې. دې څه مطلب؟ یعنی ساره تاسو په دنیا کې وینا، دا مطلب. اوس په دنیا کې کوم خلک نشته مړي دي کنه. اوله خبره ده چې دا مړي دي. اوس فاحیاکم بیا به تاسو ژوند کېږئ. دې څه مطلب؟ یعنی انسان کله مور خېټې نه راوځي دنیا ته، د دنیا زندگی نه دا اوله زندگی ده. الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم دا ژوندون الله رب العزت را کړه ده د آخرت تیارې دي پر الله امتحان خلک شوک نیک اعمال کوي. فاحیاکم دا زندگیونه مراد ده د موت اوس موجود یو. ثم یمیتکم بیا به مړیږي. ګوره دمه پر مرګ ذکر شو. دې مرګ نه څه مراد ده؟ ګوره اول مرګ نه هغه مراد ده چې انسان سره دنیا ته راغلی نه وي. دویم مرګ نه دا مراد ده چې انسان دنیا ته راشي بیا مړ شي، یعنی قبر ولا زندگی ده. دا دویم مرګ شو. ثم یحییکم بیا به ژوند کېږي، یعنی قبر نه بعد بحث بعد الموت قیامت ورځ کومه زندگی ده هغه زندگیونه مراد. نه اول مرګ نه مراد چې انسان سره وینه، دویم مرګ نه مراد چې انسان دنیا ته راشي بیا غنه بعد وفات شي. فاحیاکم اول ګوره اول زندگی نه مراد انسان چې د مور خېټه نه روزي دنیا کې ژوندون تیری. او ثم یحییکم
د دویم ژوند نه مراد د آخرت ولا ژوند ده. کیف څرنګه تکفرون کفر کوي بالله په الله باندې. دا ګوره کفارو ته الله فرمایي تاسو څنګه کفر کوي په ما باندې. وکنتم حال دا ده چې تاسو وې امواتن مړي یعنی تاسو مړه وې فاحیاکم بیا مو تاسو ژوندي کړئ یعنی تاسو ما د مور خېټو نه روبسلې دنیا ته مو راوستلې احسان مو در باندې وکړو تاسو کفر اختیار کو ثم یمیتکم بیا به تاسو مړیږئ ثم یحییکم بیا به مو ژوندي کوم حساب کتاب بدنه خله قیامت ورځ بوي عمل نامې به ملويږي میزان طلب وي حساب کتاب بوي الله سره به ملاقات وي ثم الیه ترجعون بیا به الله طرف ته رجوع کوي. هو الذی دا الله هغه ذات ته خلق څه پیدا وکړي دي لکم تاسو د پاره ما هغه څه فی الارض څه په ځمکه کې دي جميعا ټول. الله څه عجیب ترتیب د ما عزتمندو د په دنیا کې څوره شیون دي د الله فرمایي چې انسان ته د پاره پیدا وکړي. د دنیا ټول نظام الله رب العزت د انسان د پاره پیدا وکړي. حدیث قدسی ده یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک اے د مو بندا دا ټول شیونه مې تو د پاره پیدا وکړي وخلقتک لاجله وتم خپل ځون د پاره پیدا وکړي. بیا الله څه فرمایي فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له. اے انسانه چې د کومه دنیا مې تو د پاره پیدا وکړي دی دنیا کې دوره ځون مشغول نه کې سره بدنه پویر شي دوره ورکه مصروف نشي الله نه غافل شي او که دنیا کې مشغول شولي الله نه غافل شولي دا ډیره د تاوان ولا سودا دا د نقصان ولا سودا اخرت بربادیږي دنیا بربادیږي. بیا الله فرمایي خلقتک لعبادتي فلا تلعب. اے مو بندا ته خپل عبادت ته پیدا وکړای خپل وخت ضایع نه کړي. بیا الله فرمایي وتکفلت برزقک فلا تتعب. اے مو بندا تو د رزق زما موخستیا ځون ستړه نه کې مقدر بدر راسي هغه نه زیات پته نه ملوي نه الله ز د نظام می تو د پاره پیدا کړی اوس الله چې انسان ته بوس چی شګای ته کوم عمل کوي او طلبني اے انسان مو تلاش کا مو ولټوا الله چې او طلبني مو ولټوا تجدنی مو تو سره وعده ده سمو بیا مندي نن مو عزت مندو الله یې چې ته مو طلب کا مو ولټه وزب ته ملو شه الله مو ته ملويږي خلان مو دی الله مندلو کوشش نه وکړ الله یې زت ملويږي ته طلب وک فان وجدتني وجدت كل شيء الله یې چوته زملو شو هغه ته هر شی ملوش وان فتني فاتك كل شيء او چوته زنشو ملو که هر شی ور سره دي سره انسانشت من کان لله کان الله له. الله فرمایي چوته زملو شو هغه ته هر شی ملو شو چوکته چې الله شو الله دی هغه شو. اصل موزت مندو الله دا الله سره تعلق جوړ الله مخبل عبادت ته پیدا یو د ټوله دنیا مو دي لپاره پیدا ده مو الله عبادت ته پیدا یو مو الله خپل معرفت ته پیدا یو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله فرمایي چې انسانه ته مخبل عبادت ته پیدا وي ته مخبل معرفت ته پیدا وي ته په دنیا کې عبس وخت نه تیرای عبس ژوندون به نه تیرای. الله خپل فرمایي چې تاسو دا ګمان کوئ ځکه الله رب العزت دنیا ته عبس رستونه افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. تاسو انسان دا ګمان کوي چې مو الله رب العزت دنیا ته عصر رستولې دنیا نو بیا واپس کیږو نه عبادت دې پر رستولې خپل احکامات دې پر رستولې. هو الذي الله هغه ذات ته خلق لكم چې پیدا کړی د تاسو لپاره ما هغه څه فل ارض چې پزمکه کې د جميعا ټول ثم استوى بیا اراده وکا الى السماء اسمان طرف ته فسواهن به برابر کا دوی د پاره 7 سماوات و اسمانونه وهو بكل شيء والله رب العزت هغه ذات ته بكل شيء عليم هر یو شی باندې خبردار ذات ته هر یو شی نه الله رب العزت خبر ده. دینه دا معلومیږي ګوره د اسمان ذکر وشو دینه دا معلومیږي چې اسمان یو حسي او حقيقي شای ده دې بلندي نه صرف د اسمان تعبیر نه دی کول پکور
او دویمه خبره دا ده چې د اسمنونو تعداد دا 7 دي، یعنی 7 اسمنونه دي. حدیث مطابق حدیث کې راځي چې 2 اسمنونو په منځ کې فاصله 1500 کوله ده. او بل الله فرمایي ومن الارض مثلهن، زمکه هم د اسمنونو په شان دي. دینه دا خبره معلومه شوله لکه څنګه اسمنونه ودی دارنګ زمکه ودی. حدیث کې راځي من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه من 7 ارضين. چوڅ یوال وش زمکه په ظلم باندې چونه ونی ولا قیامت په ورځ به ایو زمکو برابر دي ته توق ورچول شي، دي ته بور ورچول شي. بل ځکه الله فرمایي سوال الارض بعد ذلك دحاها. دې دا مطلب ده چې تخلیق اول الله رب العزت د زمکه کړه ده. دحون دحاها ګور روغلو کنه، دحون مراد صفو او همور زمکه چې الله رب العزت متوسط لپاره غوړولې ده. نظمکه یاودي اسمنونه ودي. لفظی ترجمه ان الله یقینا الله رب العزت لا يستحيي هيون کوي ان د دې خبرنا ان يضرب بیان کی مثلا مثال ما بعوضه دیوی میوسی فما فوقها یا دین پوسا فاما الذين بس هغه خالق امنو چې ایمان راوړه ده فيعلمون بس پوهیږي انه الحق چې دا مثال په حق ده من ربهم دی رب له طرفنا. واما الذين بس هغه خالق كفروا چې کافران دي فيقولون بس یای ماذا اراد الله سيرادا دی الله رب العزت بهذا مثلا په بیان د دې مثال سره يضل به كثيرا گمراه شو به په دې مثال سره كثيرا ډیر خلق ويهدي به كثيرا هدایت بند راغلو به په دې مثال سره كثيرا ډیر خلق وما يضل ندی گمراه شوی به په دې مثال سره الا الفاسقين مگر فاسقين خلق الذين فاسقين هغه خلق دي ينقضون تمتوي عهد الله وعداد الله من بعد ميثاقه ويستد مضبوط ولد وعدنا ويقطعون پرګدوی دوی ما هغه امر الله چې حکم کړه د الله رب العزت به ايوس ولا په وشي په دې حکمونو سره ويفسدون دوی فساد کوي په الارض پزمکه کې اولئک هم الخاسرون دا منافقین دا کفار دا په خسارې او په نقصان کې دي. کیف تکفرون څرنګه کفر کوي بالله په الله باندې وکنتم حال دا سدوی او امواتن مړي فاحیاکم بیا به جمدی کوي توسی ثم یمیتکم بیا به مړوي توسی ثم یحییکم بیا به جمدی کیږي توسی ثم الیه ترجعون بیا به الله رب العزت طرف ته رجوع کوي او پس کېږي. هو الذی الله غذات خلق لكم پیدا کړی دی لکم تاسو د پاره ما هغه څه فل ارض چې پزمکه کې دي جميعا ټول ثم استوى بیا اراده وک الله رب العزت الى السماء اسمون طرف ته فسواهن بیا برابر کا الی فسواهن بیا برابر کو دوی د پاره 7 سماوات و اسمننا وهو الله غذات بكل شيء په هر یو شی باندې علیم با خبردار ده. یعنی الله رب العزت نه یو شای دا پټ نه ده.